په دې سمندر کې یو داسې مایع چې د په جسم باندې انتهایی ورکوټي دي، خو د هغې باوجود هم د غټو خطرناک شکاریانو خولو ته داسې وردننه کیږي لکه دا چې د خپل کور وي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې په د باندې څوک حمله هم نشي کولی، تر دې پورې چې په سمندر کې د ټولو نه خطرناک شکاري یعنی شارک چې کله هم د مخې له راشي نو هغه داسې ودرېږي لکه چې وره ته جوړه شوي او خپله خوله وازه کړي، تر دې پورې چې په دې کې انسانان هم شامل وي. خو دلته کې بس تاسو په ذهن کې یو سوال پیدا کیږي چې آخر په دې دومره ورکوټي شاندې مایع باندې په دې دومره غټ سمندر کې څوک حمله ولې نشي کولی؟ آخر داسې څه خاص خبره ده په دې مایع؟ نو راځئ چې نن په دې باندې بایولوژیکل طریقې سره ځان پوه کړو. د دې مایع نوم دی کلینر راس. که دته ته په سمندر کې د غاښونو ډاکټر ووایي نو څه غلطه بني، ولې چې د کار هم دا دی چې کله د نورو مایانو خولې ته وردننه کیږي نو د هغې د خولې نه ګندګي صفا کوي، لکه د هغې په خوله کې پیراسایډز، ډیبریز او ډیډ سیلز وغیره. دا چې څومره هم د په خوله کې نو داسې صفا کوي لکه دغه ګندګي چې د په خوله کې وړې ونه، تر دې پورې چې د صفایي کولو طریقه دومره زبردسته ده چې د ستا د خولې یو پیره صفایي وکړي نو تر یو میاشت پورې تا ته د ټوټ پیسټ کولو ضرورت نشته. او په دغه وجه باندې د سمندر غټ ښکاریان دته څه نه وایي، ولې چې دا د سمندر یو نیچرل رولز چې کوم څیز تا له فایده درکوي هغه ته به څوک سم نه وایي.